د ټیک ټاک نه پیسې ګټئ؟ ډېر خلک ته وایي ته وایي په بیکینګ والا بس یو ځای ویډیوګانې نه کوي نو داسې وایي تاسو وران یې داسې خبره نشته. څنګه چې تاسو ګورئ په ویډیوګانو کې نو سړی داسې نه دی ګورئ ډېر مینهناک او ډېر عجز خویه انسان دی. ډېر خلک دي هغوی په ټیک ټاک باندې کار کوي او ویډیو یې نه وایرل کېږي که نه هغه ځوانانو ته به څه وایي څنګه روب دابي د سړي او کم غوسه یي کم انداز یي که نه نو دغه شانتې په عام روټین کې نه 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 مړه داسې تا موږ صحیح نه کوښتي نه تا ګور تش خاندو. ټیک ټاک کې خوښوئ ډېر زیات څوک؟ ټیک ټاک ډېر محنت غواړي. دا ما ټول انټرویوز کې فینس فالوورز اچھا دا وایم چې دا محنت غواړي. ټیک ټاک د وجه څه وخت کې ما سټډي پرېښې وه اوس مې بیا چالو کړه. یو کال ما ځای کو یو کال کې مې نوم جوړ کو او بس نه پس دا پیپر مې ښه په اسانه ورکړ الحمدلله. پښتانو به ځان مړ کولو ما پسې ما ومنله یار پښتانه دي. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف. څنګه چې تاسو په سوشل میډیا باندې دغه ځوان ویډیوګانې ګورئ په بیکینګ باندې ستاسو چې کومه دی آی ډي هم ده او پیج یې هم دی او ټیک ټاک هر څه په دغه به یو نوم باندې دي. قدرمنو دوی چې کومه دی ویډیوګانې کوي د ایکټینګ ویډیوګانې کوي داسې تاسو ګورئ ډېر زیاته خواري کوي په یو ویډیو باندې. بل ورځ ما یو ټیک ټاکر سره انټرویو کول نو هغه راته دا خبره وکړه چې زمونږ په دغه 15 سیکنډ ویډیو باندې غوټ یو غنټه ټایم لګي په صرف ایډیټینګ باندې او په دغه سکرپټ باندې په دغه قصو باندې ډېر وخت لګي بیا دغه ویډیو یو ځای کولو په دغه ټولو باندې چې کومه دی نو ډېر زیات محنت دی. دغه محنت د له کبله دا ځوانان چې کومه دی کامیاب دي په معاشره کې دوی کار کردار تاسو تر ډېره وخته ګورئ. زما سره چې دغه ځوان سره به خبرې کوو چې دوی دا ټیک ټاک ته کله راغلل دغه ویډیوګانې څوک ایډیټ کوي دغه کنټینټ څنګه راوړي دغه سکرپټ څوک لیکي د دوی ځای ځګې کوم دی د دوی په ژوند او په فن باندې بس خبرې کوو. ملګري اول ته خرکلی ویم په خپل پروګرام کې خپله پوره نامه شریکه کړئ. السلام علیکم مرګورو د ما نوم دی ذوالقرنین پرنس په بیکینګ مې زموږ اکاونټس دي او تاونه مطلب زه راغلی د اذان بډې کې ما مرګي سره ملاقات دا دی وشو او چې دې اوس ته پوښتنه مانه کې زه به جواب ورکوم دی. دا راته وایي ذوالقرنین د نوم دی خپل نوم مې ذوالقرنین پرنس دی. صحیح. دا راته وایي چې ټیک ټاک ته کله راغلی؟ ټیک ټاک پلیټفارم کې زموږ ډېر ټایم وشو خو چې کوم د وایرل کېدو څونه وخت شو که نه نو د هغې چې کوم دی 3 اییر شو. ښه 3 کاله وشو. 3 کاله محنت هم ډېر زیات دی که نه؟ بلکل. ښه دا راته ووایئ چې لومبۍ ویډیوګانې به تاسو څنګه کولې؟ لومړۍ ویډیوګانې به مونږ داسې مړه بس فلټر باندې پني لګیا به وه پیدومه چې دا وایرل کېږي دا پته نه وه د دې شیزونو. ډېر خلک دي هغوی په ټیک ټاک باندې کار کوي او ویډیو یې نه وایرل کېږي که نه هغه ځوانانو ته به څه وایي چې لکه مثال کنټینټ بدل کړي که نه هماغه شانتې یو شان کنټینټ د سازۍ خو هغې کې چې کوم دی چینجز راولي؟ یاره زه به دا ووایم چې محنت ډېر ټیک ټاک ډېر محنت غواړي. دا ما ټول انټرویوز کې فینس فالوورز اچھا دا وایم چې دا محنت غواړي ځکه چې اوس مونږ ملیونز کې فالوورز دي مونږ بیا هم خپل محنت نه بریدو په نور ویډیوګانې کوو خپل خواله ځان وباسو کیمرامین نه بېله خواله وباسو. کیمرامین هم څوک دی؟ کیمرامین زما مشر ورور دی توحید. نو څنګه ټیک ټاک خو په معاشره کې خلک ډېر زیات ناسور ګڼي او په کور کې دغه خبرې اترې یا دغه شانتې ویډیوګانې سپورټ میلاویږي؟ واه ماره ټول خاندان نه سپورټ دی ما. ها مشر ورور اول چې تاسو ویډیوګانې کوئ لپسینګ ویډیوګانې هم کولې داسې نور کنټینټ به هم راوړو نو ورور به څه ویلې هغه وخت کې څه تاسو راته اوس ورور به ما ته کته خو ورور سره بل چا لاس ته نه پرېښاوه چې زه لاس زه خپله ورکړم زه خپله راوچت کړم د بل به دغه چوټېدي کې زه به په خپله اوچت کړم نو بس بیا ما ورور ما سره یو ځای شو مخکې لاړو. ټیم خپل ټیم دی که نه بس چې څوک هم راونیول؟ نه خپل ټیم دی خو اوس داسې وي لکه چې فینس فالو ګرمي کلر نه راشي که نه نو مونږ ایله ټیم ورکوو راولوي خپل ویډیوز کې. مونږ ډېر خلک ته وایي ته وایي په بیکینګ والا بس یو ځای ویډیوګانې نه کوي نو داسې وایي تاسو وران یې داسې خبره نشته مونږ خپل فیم پکې راولو خپل ویډیوز کې. تاسو چې کوم کنټینټ دی که نه په ظاهر هم دغه شان وایي؟ نه مطلب دا دی چې لکه څنګه روب دابي د سړي او کم غوسه یي کم انداز یي که نه نو دغه شانتې په عام روټین کې نه مړه داسې تا موږ صحیح نه کوښتي نه تا ګور تش خاندو. دا چې د تاسو د خپلې داسې وي ریل خلک وي چې څنګه په ټیک ټاک کې هغه رنګې ریل خو موږ داسې نه موږ ریل کې تش خاندو او په ټیک ټاک کې الګ سیریس. په ټیک ټاک کې خوښوئ ډېر زیات څوک؟ یاره په ټیک ټاک کې خوښ مې ورمنې پښتانه دي پښتنو کې بیا د اکرام خوښ دی. اکرام څوک دی؟ اکرام د ملتان دی جی. داسې دا چې اکثر که موږ وګورو نو د خپلې معاشرې دا ځوانان چې کومه دی په سړي باندې ډېر خواږه لګي خو بس د دوی خپل شوق خپل کار کردار یي د هغې د له کبله یو ځوان سپورټ کوي یو ځوان یې خوښ یي د هغې نه زده کړه کوي. په ټیک ټاک کې لکه ستاسو د ایډیټینګ زده کړه یا سکرپټ دا څوک کوي؟ دا د ما ورور کوي. زه بس څوک هم بازار کې ویډیو کوم او دونه هم څه خبر نه یم بس بیا تیار ماښام نه ته ویډیو خو دا ټیک ته بس ما وکړ پوسټینګ هم ورور کوي مشر. ماشاءالله. د ټیک ټاک نه پیسې ګټئ؟ یاره د دې څه انکم نو مخکې اوس چې کوم دی مونږ دا لایف شروع کړی نو مونږ ته خلک
سپورट کوي او ګفټینګ کوي د ګفټینګ څنګه کاری لکه مطلب ته به ستا پین به هغه به تا ته ګفټینګ کوي که نه تاسو ځان له څوک ساتي دي دا څه قصه ده؟ دا فهمي دی ګوره مونږ ټول عمر ګفټران چې کوم دي بار ملک کې کوم خلک دي 3 سال مونږ انټرټین کوو مونږ انټرټین کوي کنه لکه دا 3 سال ریزلټ تاسو ته نن ملي ریزلټ مونږ د سلور میاشتو کې ملو شو دا ډېر هم سپورټ کوي ډېر مینه راته څه به وایي هغه ګفټران ته به څه وایي یاره ګفټران ته به دا وایم چې تل آباد اوسي څوک نن سبا څوک چادونه نه کیسونه یې کوي یاره دونه ګرانۍ کې خو الله چې ځان د څوک تر وړه نه شي اجازه چې سړی بیا دونه سپورټ کوي او دونه مینه ورکوي سړی له دونه ګفټینګ کوي نو بیا خو پکار ده چې ستاینه وشي همدغه حقیقت دی که نه هم په دې خو یې نه مونږ متاثر یو که نه صحیح بلکل دا راته ووایي چې کشر کول ته به څه وایي چې ټیک ټاک لارې ته راشي او که لارې ورته رانه شي یاره مونږ به هغه لار ته راغواړو خو سمې ته به راغواړو غلطه ته به نه اړو ځکه چې ټیک ټاک ګوره لا یې څوک غلط یوز کوي لا یې سم یوز کوي دوه خبرې دي مونږ به هغه ښې ته راغواړو چې ښه کار پکې وکړي او د هغې سره سره چې کوم دی دا کم خلک چې راځي او په ټیک ټاک کې د لایو سره سره چې کوم دی یو داسې ویډیو چې هغه د کتلو هم نه وي د هغې کنځلې یا داسې نورې ستاسو ویډیوګانې ما داسې د کنځلو والا یا داسې جینکو ټیک ټاک مک ټاک دا مو نه کتل یو کنټینټ روان دی څه به وایي بس مونږ په خپل کنټینټ فخر دی که نه په دې خو مونږ د فینس فالوورز هم زیات دي په ټیک ټاک کې داسې د کنځلو ویډیوګانې یا داسې نور څه داسې موقع کراله نو بیا یاره داسې نه دا چې کوم کنځل والا راوچت چي یا نو غلط ویډیوګانې ما دي لږ دوري زموږ پکې مطلب پرمننټ کار دی زموږ موږ دا غلط دغه نه کوو صحیح ستاسو چې کوم ټیم دی هغوی له څه پیسې میسې ورکوئ که نه بس ټیک ټاک نه څه راځي هغوی له پکې خرچه نه 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 بس هر چا خپل کار دی بس سب ویډیوز یو ځای کوو صحیح ستاسو په ټیک ټاک نه بغیر کار کردار څه کار کوئ زه سټډي کوم سټډي جی د ټیک ټاک د وجه څه وخت کې ما سټډي پرېښې وه اوس مې بیا چالو کړه یو کال ما ځای کو یو کال کې مې نوم جوړ کو او بس یې نه پس دا پیپر مې ښه په اسانه ورکړي الحمدلله صحیح اوس تاسو څه کوئ فلحال څه ایکټیویټیز دا دي چې بس سټډي کوم انشاءالله مخکې به ځم او یورپ ته مې سوچ دویم کلاس کې اوس 10 کې 10 کې خمنه ته خو بیا ډېر ماشوم ډېر کاکونې وخت مې ضایع شو وخت مې ډېر ضایع دی ولې وخت احساس نه کېدو اوس احساس وشو خپه وم اوس مې یو ساعت ډېر هغه کېږي خو لکه دونه وخت رانه تلې او انشاءالله وځم صحیح فزان مې لګا یقین دا راته ووایي چې په آخر کې به د پښتنو لپاره څه میسج ورکوو یاره پښتانه زړه مې خوښ دي بس یاره لکه دا که دې وخت کې په دې میسج باندې لږ شان دی غلی شو کتونکو نو دا د دې مطلب دا نه دی چې د ده سره چې کومه دی جواب نه جواب شته خو د هغه جواب په زړه کې راولي چې کوم زه د پښتنو شکریا ادا کړم بې کچې مې ځکه چې غونډ لاور کې ما یو هفته تېره کړه پښتانو به ځان مړ کولو ما پاسې ما ومنله یار پښتانه دي لکه چې مطلب بل څوک چا سپورټ نه وکړي چې پښتون سړی څنګه سپورټ ورکوي که نه ډېر خلک وایي پښتون ډېر دغه دی خو نر سړی پښتون بالکل صحیح ده ډېره زیاته مننه کورم ودان هسې که تاسو وګورئ په دې معاشره کې ډېر ځوانان داسې دي چې ګورئ پخوا به ځوانانو یا به داسې مشرانو هغوی به د یو خړ غاړې ته کټ چولی وو په هغه کټ کې به چې کوم دی یا به څاروي به یې پولو څاروي به یې سرول یا به چې کوم دی هسې به ګرځېدل ډېره که زه وګورم زموږ دا کشر کول ډېر زیات تکړه دی که زه د ده یو تپوس وکړم نو زه وایم چې همدغه شانتې د خپل د سبق سره سره چې کوم دی فیملي به هم سپورټ کړی خو خرچه به ډېره زیاته په خپله کړي خپل ډېر مالي حالات نه چې کوم دی هغې له به نقصان نه ورکړي څرګنده که که نه رښتیا وایم که دروغ وایم بالکل حقیقت دی ټول هر څه موږ په خپله کړي ما مو ټول مشر ورور سپورټ را کړی ده که نه تو په خپله څو مړه مونږ واړي وو صفا خبره ده زموږ ورور دی مونږ په شاته چې دی نو زه به نه وم داسې ده جي قدرمنو نو زه خبره کوم د پښتنو د دغه ماشومانو چې کوم راوتي دي دغه په ټیک ټاک باندې کار کوي نو یا په ټیک ټاک باندې یا خپل نور اکټیویټیز خو هغوی کوشش دا کوي چې زه د پلار د پیسو نه علاوه یو خپل مستقبل جوړ کړم یا د پلار د پیسو ته زه محتاج نه شم نو د هغې د له کبله چې کوم دی دغه ځوان کول ډېر زیات تکړه دی قدرمنو دا و شارټ غونډه کې انټرویو چې موږ د پبی کینګ سره وکړله چې هغه ډېرې ښکلې او ګټورې خبرې وکړلې خو څنګه چې تاسو ګورئ په ویډیوګانو کې نو سړی داسې نه دی ګورئ ډېر مینهناک او ډېر عجز خویه انسان دی دا راته ووایي چې په ټیک ټاک کې که زه ووایم په آخره کې اخري پوښتنه ده چې په ټیک ټاک کې ډېر خلک رالګي او هغې داسې ویډیوګانې لکه کارک کینګ شو که نه په ظاهره هم د هغوی داسې کنټینټ یو داسې خبرې او داسې لهجې چې هغې نه سړی نه متاثره کېږي یاره سو هغه کوم دی ښه هلک دی بد نه دی
مطلب دا چیزیں چې څنګه ټیک ټاک کې سریال کې هم دی دا که چې ناس پاس ته پته لګي کنه انسان او نو لکه مطلب ابل ورسې کوم دی ما یو انټرویو کتل ویډیو لایو ویډیو ریکارډینګ مې کتو د اسماء اخلاص سره تقریبا هغه لایو راغلی و هغه کې اسماء اخلاص وته داسې خبرې وکي چې څنګه په ریل کې ګورم نو دا غینه بدتر لهجه چې کومه ده استاد تو سره ناس پاس څنګه سړی دی یا زبردست سړی دی کار خلک دې بد نه وي خو هغه وته وي چې ته پښتانه جنې لکه داسې مو کا ویډیو ما کتلې و ما شارټ کلیپ کتلې و صحیح بالکل قدرمنو چرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتي د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف لور کی اجازه دلوي الله پامان